ولې یریږي وي اسنه چې غلط شم اسنه چې خطا شم اسنه چې خلک را پورې خاندي نو د ده په ذهن کې عمق د ورکوټوالي یره ناستی زه د بچو پلار شم بو نه ما ولیده او نه تاسو ولیده او نه بو شته دی او که اوس هم راته چوي چې بو نو زه ویرېږم نو د دې بو د وجې نه زمونږ په زړه کې دغه مور پلار یره واچوي کله کله ورته بعض استاد وایي چې سبق وایي ګینې وخم دی نو دې د وخلو نه د یریږي د هغې د وجې نه بیا سبق وایي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحب زما ستاسو نه دا سوال دی چې د بعضې ماشومانو په زړه کې یره او کانفیډنس پکې نه چې دا ولې زما خوږه بچې پیدایشي د ماشوم په زړه کې یره نه وي بلکې دا وخت سره د زه په زړه کې یره پیدا شي د مثال په توګه باندې ماشوم چې کله جاړي نو مور ورته وایي مه جاړه ګینې بو ته دی اچوم نو ماشوم ویریږي او کله چې نه اوده کېږي نو مور ورته بیا وایي چې اوده شه ګینې بو ته دی اچوم نو ماشوم د یرې اوده شي نو د ده په زړه کې یره پیدا شي زه د بچو پلار شم بو نه ما ولیده او نه تاسو ولیده او نه بو شته دی او که اوس هم راته چوي چې بو نو زه ویرېږم نو د دې بو د وجې نه زمونږ په زړه کې دغه مور پلار یره واچوي دویم کله چې دا ماشوم لږ ستاسو په شانتې غټ شي او سکول ته ځي نو استاد یې ورته وایي چې سبق وایه ګینې فیل به شي نو دی ویریږي چې اسې نه چې فیل شم نو د فیل د یرې د وجې نه دی بیا سبق وایي په یره باندې رټې لګوي او کله کله ورته بعض استاد وایي چې سبق وایه ګینې وخم دی نو دی د وخلو نه د یریږي د هغې د وجې نه بیا سبق وایي نو لکه شین توتی جوړ شي رټې خډېرې لګوي خو پوهېږي بیا کله کله نه ځکه چې د یرې نه یې زود کړي وي او کله چې جومات ته راشي نو قاري صاحب ورته وایي چې سبق وایه ګینې وخم دی نو هلته مو یریږي نو په کور کې مو یریږي په سکول کې مو یریږي په جومات کې مو یریږي نو د په ذهن او په زړه کې یره پیدا شي او کانفیډنس ته ختم شي نو کله چې دی په دنیا کې څه کار کوي نو بیا نشي کولی کانفیډنس پکې نه وي او یریږي ولې یریږي وي اسنه چې غلط شم اسنه چې خطا شم اسنه چې خلک را پورې خاندي نو د ده په ذهن کې عمق د ورکوټوالي یره ناستی نو کو بیا غټم شي نو کانفیډنس پکې نه وي او څه غټ کار نشي کولی نو زما ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې د خپلو ماشومان د بو نه مه یروئ او خپل ماشومان په چوکه باندې مه یروئ بلکې په مینه او په محبت باندې یې پویوئ چې د دې په زړه کې غیر ضروري یره را نشي او دې کې خود اعتمادي او کانفیډنس پکې راشي او ماشاءالله تاسو خو ډېر کانفیډنټ ماشوم یې زه ډېر خوشحاله شوم ډېر زبردست سوال دی وکړو ډاکټر صاحب ډېره مننه ستاسو د جواب راکولو لوی سړی شي بریالی اوسئ السلام علیکم د سوات پوهنتون د سټوډنټانو لپاره یو زیری دی او هغه دا دی که چېرې فرض که تاسو ما سره په ټاک شوز کې حصه اخیستل غواړئ نو هم نن خپل رجسټریشن فارم فل کړئ او په وټساپ باندې هم رابطه وکړئ د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي